انګور والا پریشان دي از ما انډیوال داروخان بیخي زیات پریشان ولې ته دوا کو باران نسی واګا دی خدای پر وکي رښتیا واسطي شمسیانه مات کړي تی ولې نه خوري استاد وشکه وخوري اخ 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 د دریک سم ټولې بیا په دا جالیانو کې چی جالیانو بیا خرڅي دا د سیدانو باغونه دي سیبونه ماشاءالله سره غړسوي دي د بندي سین ته تاسو ګورئ ماشاءالله سمره فند کې دا نو د سیبونه خپل سره رایلا سي دی د دې سره ټولې دا وګورئ د دریک سم ټولې بیا په دا جالیانو کې چی جالیانو بیا خرڅي کیاله دا د سین ملمانه دي دا किसको शायरी आता है शायरी किस सुना क्या में चीनी नहीं पीने क्या बिस्तर में लड़की ने सोने में क्या मजा पान खाना मुंह छपाना मैं छोड़ेगा लौंडी बात तुम छोड़ चौथाना शीशा भर ले शराब से वरना लिखना भी छोड़ दूंगा मैं ये तो बहुत ही गलत शायरी थी भूल गया नहीं अच्छा शीशा भर ले शराब से पत्थर भी तोड़ दूंगा खत को जवाब नहीं आएगा लिखना भी छोड़ दूंगा तुम गलत शायरी करता है कौन और करेगा शायरी ये करेगा अच्छा शायरी करो मेरे को आती नहीं सिंधी में कुछ कहो नहीं मेरे को आती नहीं कुछ भी नहीं आती अच्छा दादा सिंधगा दे उरा गड़ा वड़ा छपाओ रस्ता शायरी है वो करो मोली और करेगा मोली तुम मोली नाच सुना वो नाच सुनाओ नाच नहीं और दादा आगा साहब वथाक दी आगा साहब दादी आगा साहब द सेब से دغه دی سوخت په هیڅ و ډېر ښه مارکیټ یې روان دی انا بس کټې شروع ده څه څه باندې لګیای شه دا وستي ټول کړي دا د دروغ سره لسوي دی هغه می ټول دا کچره ده زمینه کچره ده شه انګور دا باران خو انګور ته تاوان نه کړ خامخا انګور دې ډېر تاوان کړی دی وګاجه دا در دی د کیمرې څخه خوا به دی وای د کیمرې سره زما نه لګیږي هماله سیدی سینې دی ور سره لګیږي دا دی وتاک دی د نور یاران د دلی ورته ناشتي څوک چکی ورته کی څوک سکی آغا صاحب دادی آغا صاحب ته پیغام کې لري دا پیغام کې لرم چې باران شروع شي د خیر بارانونه واه امين الله د خیر بارانونه دا ملګری د دیناسي چکا کی بیا د کار څه وخت کی مخسن وخت کار څه د ورځې د کار کی دا ټیم ځان وساکي نو وځو راځه ماما راځه بل دا کوم ژالو سړی د خبرود راغلی یا نه دی راغلی ماشاءالله ډیر خوندور موسم هم دی خدا دی د زمیندارو خارانو دا واره د انګور والا ډیر لوی تاوان دای دې نه کی د باران له وجې تاوان ورته کیږي خدای دې پرده وکړي هغه سپنالي دا وته سپنالي بنې حالت دی دا ځه اوس موږ ما دکڅ اوس موږ هغه بل مانده ګورو راځي په راځي وته وسرالی د کلی مشر زموږ پیر آغا صاحب زموږ لاسپورت یاسینزی سید دی یاسینزی سیدان د علاقې والا لاسپورت دی خو موږ بیا د دې لاسپورت جوړ پخې څه د روت په انتظار څه نو بیا باغونو شي راسوي سن غیر اوت بیردلی سوا نور څنګه شي جوړ پخې شه وس مشتي پیرانیو کني و بالکل شت مشتي پیرانیو تی بیا د چاست مرتی پیرانی یا یو براشه یا تیسی یا به مرس یا به تی بس مش پیرانی شه مردستی پیرانی تی مش پیرانی ته سم سوچ پروک یا سینځي سید د چا پیر زموږ پیر دی یا موږ د دې پیرانیو دی بیا د نور خلکو پیرانی دی تیز موږ مریدان یاست راځه بس موږ د سبلاړ اگه صاحب ستاد با قبلی موږ له دعا کوه شدی دنیا واخره سم که ما یاران یار ورکلاس زموږ یار یې ستاد با قبلی موږ له دعا کوي وای یا ستپلا لازم یا استاد مر خدمتګار سړی چې کوم په ورول په ټیم کې ته بیا دې مالات نه واخره سم زموږ یار اگه صاحب نو ډیر موږ لاسپورت دی موږ همیشه د 10 دعا غواړو اگه صاحب موږ له دعا وکړه بدلې دستي دنیا واخره سم کله دې غیبی در سم کله نه راځي ته سره امين که درځه اوس منځ کې لځه راځه
ژوندی زړی دی ډېر اوبه راغلي موږ خو دا د ماندله راورسېدلو د ژړ سیدان ځوانان دا دي ورته ولاړ دي مانده ته څنګه دي اوبه لږ دي که ډېرې دي اول ډېرې وې که اوس ډېر را روانې دي اوبه اوس بس صحیح دي پرون ماښام ډېرې اوبه راغلې ښه اوس اوبه چې دي برابرې دي پرون ماښامه بیخي ډېر راغلي وې کسان هم اخوا ته دي چې ګډ دي یو کس خوا دې اوړي اوبه اوس دی لږ لږ دی وایي برایي ماخصن بیخي زیاتې راغلي ولې دا سیند دی څه کې وایاست دا موسم کې څه وایه موسم ډېر ښایسته موسم دی ماشاءالله ښه خوند کوي خو بس د ذمه داران دی الله پرده وکړي واه امین حاجي ته څه کې وایه څنګه موسم ډېر ښایسته موسم دی خوند یې پراخه صحیح دی او ډېر ښه خوند کوي دا باران به نو د انګور والا ته تاوان کوي خامخا او انګور والا ته تاوان کوي سیبو والا ته لا تاوان نه کوي انګور والا ډېر خوشاله دي ډېر خوشاله دي انګور والا پریشانه دي ازمان دیوال داروخان بیخي زیات پریشانه ولې ته دعا کوه باران نشي واګا دی خدای پر وکړي هغه ته څنګه دی خوند یې پراخه صحیح داسې زبردست خوند یې وکړی ښایسته باران وسو اوه دغه ځای دی چې د انګور والا تاوان دی چې یو څو ورځې مخکې څه وغی نو ښه خوند یې واه بس خیر الله به واګو ته بل ځای روزي ورکړي درځه ماما به اوس به ولاړ اوس ځو هغه د کلي هغه سرمانده خواته هغه به لا وګورو بیا به د هغه بعد اکا زوی له ورسو برمیله چې هغه پر سر دی د باران څخه خوشحاله دی که خوابدی دی راځه د نو ویل چابي ځم وکشه چابي دی ویل ځم وکشه ای چا زوی ښه چابي دی ویل ځم وکشه ها درځه داګه پټلی څه جوړه سوی ولا ښه په خیر راواوښتې دې ښه دا عجیب بیا دا خواصه دی راواوښتې دی لاره بنده شوې و راجموش کلی چې دي شاوخوا مندونه په راګرځېدلي کله چې اوبه راشي بس بیا د ټولې نړۍ سره د زمیني دغه د ځمکې لاره بنده سي بیا به نو هوایي لاره استعمالوي هوایي لاره موږ روډ لا نه لرو چې هوایي لاره څنګه وبود استعمالوي باران خلا دا دی د خیره چالو دی ما او ماما بیرته رالو کور ته وځو یو ځای کار مې دی دی موټر راباسي خوندور موسم دی خوندور باران چالو دی ډیر زیات خوند کوي سبت سپی دی سپی ستی دی تی نه خوري آیا نو تی ویلی نه تی ویلی نه خوري ستا دوشه کې وخوړی اخ 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 ورځه پرینځه ای هی عادي بیا د لاسې وخوړ باران له اوسه چالو دی زه اوس داروخان له ټلیفون ورکوم پوښتنه ورپرې وکړو چې داروخان انګور خو دې نه پوره باران سره څنګه دا دې اوس ټلیفون ورملوم ډېره بده بدلې لګولې بابوی بیا غمه ده ای دې سبا د عاشقي بدله پر لګولې ده لمونځ کوي نو باران څه وایي دې کیسه څه وایي ده ورته ته چیش کوې ولې نه یې ورغلی باغله لمونځ ورکړه اوس بیا کړی کاټه وایم بیا ورک بابوی نو بابوی آقا ته څه وایي دي بابوی آقا زموږ د علاقې یو مستانه سړی لالا ای زمړی ای دې څنګه د عاشقي بدله پر لګولې عاشق سوی خو نه یې په دا بارانو کې نو بیا دې سره قسم بدله پر لګولې وه
شه اشای باران په در وسای کیسه ګسه په کیسه کې اعلان پلار له بده خوب نور دي بیا شه رښتیا واسطې شمسیانې ماتې کړې څه وایې څو دانې دا زما هزار په در پورې شو انګور دې نه راکولو ځان یې پر واچوئ بغیرته ژوند خو نه دی خو دا اختیاري نه خبر وای و راله بانور دي ځان ویل دی ورور شته ما خالق اصلاح کړی چې څه وکړای وکړ قسم په خپل دی دی سره یې راله په پاینو شپان دې ځان وکړي مشتم سره دغه خلو او زړه ته خو یې ته فرانکه پېژې از اوس ډیر خو آباد یم داستی په باغ باندې په دا خو آبادیا کې یو شاعري راته وکړه نن خو د ځان نعمت پښتون راته جوړ کړه بس تل منځ وکړه بیا به ګپه کوو درس اوس بس ما و ماما دای در روان شی ما کوله دا ته د شي اختیار لرې شي کوي یا